د سوټ فورمول څه ده؟ څنګه کولی شو د سوټ انالیسس په مرسته باندې په خپل ژوند او یا هم کاروبار کې بنسټیز تغییرات راولو؟ SWOT analysis د strengths, weaknesses, opportunities and threats څخه اخیستل شوی. مطلب دا چې strengths زموږ د قوت نښې، weaknesses زموږ د ضعف یا هم هغه نقطې چې په هغې کې موږ مشکلات لرو. opportunities په دې معنا باندې چې کوم فرصتونه زموږ په مخ کې یا هم ژوند کې شتون لري یا هم زموږ په بزنس کې شتون لري، او threats هغه کوم خطرات چې زموږ په مخ کې دي او یا هم زموږ د بزنس په مخ کې دي. اوس څنګه کولی شو چې هغه موخې چې موږ ټاکلي دي، هم کوم بزنس ګولز چې موږ ټاکلي دي، د هغې په مرسته باندې یا هم د SWOT فورمول په مرسته باندې هغې ته ورسیږو. SWOT انالیسس هغه فورمول ده چې د هغې په واسطه باندې موږ حالات تحلیل کوو، حالات څیړو، د خپل قوت نښې، د خپل ذات نښې، اپورچونیټیز چې کوم زموږ په ژوند کې شتون لري او کوم تھریټس چې زموږ په ژوند کې شتون لري یا هم زموږ په کاروبار کې شتون لري، هغه تحلیل کوو او د SWOT انالیسس په مرسته باندې یوه جامع او کمپریهنسیو لاره ورته راپیدا کوو تر څو خپلو موخو ته نږدې شو. په اصل کې سټرینث یا هم د قوت نښې چې دي دا همدارنګه ویکنسز یا هم د کوم ضعف نښې چې دي دا انټرنل دي، په دې معنا باندې چې دا زموږ د وجود دننه که چیرې SWOT انالیسس موږ غواړو په خپل ځان باندې اپلای کو، خپل نن د پرون سره پرې مقایسه کو، وګورو چې تیره میاشت موږ په کوم حالت کې وو، زموږ د قوت نښې څه وې، زموږ د ضعف نښې څه وې، کوم فرصتونه زموږ په ژوند کې شتون درلودل او کوم تھریټس یا هم ستونزې یا هم خنډونه زموږ په ژوند کې شتون درلودل، او دغه میاشت کې زموږ د قوت نښې څه شوي دي، د ضعف نښې مو څه شوي دي، د قوت نښې مو زیاتې شوي دي، د ضعف نښې مو کمې شوي دي، په ژوند کې مو فرصتونه نسبت د تیرې میاشتې ډېر شوي دي که کم شوي دي، یا هم هغه کوم خنډونه یا تھریټس چې زموږ په ژوند کې تیره میاشت شتون درلودلو د دې میاشتې سره کوم تفاوت پکې راغلی ده که نه ده راغلی. نو دغه تحلیل چې کله موږ وکړو موږ پوهېږو چې آیا زه پرون ښه وم که نن ښه یم، آیا زما په ژوند کې پرون پرمختګ و که نن ده، آیا ما تېره میاشت په پرتله باندې پرمختګ کړی دی او که نه دی کړی. نو په دې سره موږ کولی شو خپل ځان مقایسه کړو او د خپلو موخو لپاره ورځ تر بلې پرمختګ وکړو او ورنږدې شو. خو که چیرې موږ غواړو چې SWOT تحلیل یا SWOT انالیسس په کاروبار کې یا هم په خپل بزنس باندې اپلای کړو، نو ګورو چې موږ د قوت نښې څه دي، د موږ سټرینث څه شی دي، یا په بزنس کې هغه کوم نقطې چې موږ د قوت په توګه موږ کاروو نسبت د کمپیټیټر نه یا هغه څوک چې موږ کاروباري سیال دی د هغې نه د موږ دغه د قوت نښې زیاتې دي، نو دا څه دي، دا به هر یو موږ لیست کوو. د هغې نه علاوه موږ کولی شو چې خپل ویکنسز یا کوم د ضعف نقطې چې دي هغه هم په نښه کړو چې په مارکیټ کې دا چې زه دغه کاروباري سیالان لرم، دغه ما بزنس کمپیټیټرز دي، نو د ما د قوت ضعف نښې دا دي، د هغوی د ضعف نښې دا دي، د ما د قوت نښې دا دي، د هغوی د قوت نښې دا دي، او همدارنګه اپورچونیټیز او تھریټس هم په دغه شکل باندې ورسره مقایسه کوو او بیا ګورو چې ولې زه د خپل کمپیټیټر نه ډېر مخکې یم یا ډېر شاته پاتې یم، کوم د کمپیټیټر یا هم کاروباري سیال چې ده د هغې د قوت نښې کومې زیاتې دي د ما نه او د ما ولې ترې کمې دي، د هغې د ویکنسز پوینټ کوم دي او د ما کوم دي، دا ورسره پرتله کوو او د هغې په رڼا کې به موږ هغه کومه د ضعف نښې چې دي د خپل قوت نښو په مرسته باندې او کوم اپورچونیټیز چې موږ په ژوند کې شتون لري دا به پرې ختموو. او همدارنګه موږ کولی شو چې د سټرینث او کوم همدارنګه اپورچونیټیز چې موږ په ژوند کې شتون لري د دې په واسطه باندې هغه کوم تھریټس یا خنډونه چې زموږ په کاروبار کې موجود دي هغه پرې ختم کړو. نو دا یو جامع تحلیل ده چې موږ به خپل د قوت نښې، ضعف نښې، اپورچونیټیز او تھریټس هر یو جدا لیست کوو. که چیرې موږ غواړو چې دا په بزنس باندې اپلای کړو، د خپل بزنس په دغه څلور نقطې په نښه کوو او یو لیست به ترې جوړوو، او د هغې نه علاوه په مارکیټ کې ریسرچ کوو هغه کسان چې زموږ کمپیټیټر دي یا هم هغه زموږ په مارکیټ کې زموږ کاروباري سیالان دي، د هغې د قوت نښې، د ضعف نښې، د هغوی په ژوند کې چې کوم په کاروبار کې چې کوم سهولتونه شتون لري او همدارنګه کوم فرصتونه شتون لري او کوم خنډونه چې د هغوی په کاروبار کې شتون لري، دا ټول به سره ماچ کوو او ګورو به چې موږ په کوم نقطو کې ترې نه زیات یو. دا چې د هر کاروبار لپاره باید د هغې د پرمختګ لپاره جامع استراتیژیانې جوړې شي، یعنې هغه ستراتیژیک مانجمنټ برخه دلته بحث دلته مطرح کېږي. نو دې لپاره موږ ضرور ده چې سناریو انالیسس، سچویشن انالیسس چې هغه SWOT انالیسس پکې شاملېږي، او همدارنګه یو بل انالیسس ټیکنیک موږ هم لرو چې هغه به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو باندې په هغې بحث وکړو چې هغه پیسټل انالیسس ده. نو په دغه ټولو باندې موږ مجبور یو چې خپل انالیسس تحلیل تکمیل کړو او دغه په رڼا کې موږ د خپل پرمختګ لپاره ستراتیژي ډیولپ کړو او خپل ګول یا موخو ته ورنږدې شو. نو که چیرې تاسو غواړئ چې په دې هکله باندې لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ، په یولانا.com کې په دې برخه کې مختلف کورسونه جوړ شوي دي چې هغه د بزنس ډیولپمنټ برخه کې دي، همدارنګه
انټرپرنورشپ او هاو یو کان سٹارټ ا بزنس. په دې برخه کې مختلف کورسونه شتون لري. تاسو کولی شئ کورسونه تعقیب کړئ او ترې ګټه پورته کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.